زه دا یو څو خبرې لرم دا ډېرې مهمې دي. ګورئ په افغانستان کې د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ و، دا که غیر ضروري موضوع و نو انسټیټیوټ یې نه جوړېده په افغانستان کې. په کابل کې و ما خپله لیدلی و، په دې سرای علاودین کې و، او ټولو معیوبینو ته چا چې معلولیت درلوده هغوی هلته زده کړې کولې، مسلکي زده کړې کولې. چا به ګیتار زده کو، چا به ستار زده کو، چا به تبله زده کوله، او چا قسم زده کړې کولې. هندوستان خو په ټوله دنیا کې ټاپ کې ده. جبار خیل صاحب دا چې وایي ته جبار خیل صاحب مطلب مې دا ده که چېرته غیر یو اداره جوړه شوې د هغه دیني جواز ګرځي. ګوره نه دیني نه موسیقۍ کې به خپله بحث وایم ضروري ده چې په بحث موسیقي کې به بحث شي. څوک به وایي نرمه ښه ده، څوک به وایي ګرمه ښه ده، دا څوک به وایي دا ښه ده. دې کې بحث کېدی شي. موږ لپاره پکار ده چې وی کو چې تر څو پورې پوه شو چې یو څوک د یو مسلک په توګه وایي متوجه نو ټوله خبر خو ما نه اورېده. زه دوی وی امرخیل صاحب وایي چې دا غیر ضروري بحث ده، اولویتونه باید درک شي. صحیح ده، بالکل دی په خپل ځای کې صحیح خبره کوي، د جوړښت له مخې جمله صحیح ده، مګر هم لاجیک دا ده چې د موسیقي زما د ژوند یوه برخه ده. زه له دې نه انکار نشم کوی چې زه موسیقي نه اورم، زه اورم او په دې فیسبوک کې ما نشر کړیم ده. نو حد اقل زه باید په خپل ځان پوه شم که نه، نور دوستان باید په خپل ځان پوه شي چې زه دا موسیقي اورم، دا ما لپاره ګټه کوي که تاوان کوي. آیا په شریعت کې ماته دې جواز شته که نشته؟ که شته ده په کوم دلیل ده، او که نشته په کوم دلیل ده. باید دا نور انسانان موږ ته ناست دي، دوی هم باید په دې مسایلو پوه شي. نو جوهري صاحب راغلی ده دغه موضوع کې، جوهري صاحب ډېر دخیل ده، ده نه به یې واورو چې د دغه بحث کې ولې دونه انټرسټډ ده یا دا بحث یې ولې راپارولی ده، هغه نه به یې واورو. عباسي صاحب ته خپلې خبرې وکړه، بیا به نوبت جوهري صاحب ته ورکړو. فکر کوم د هغه نوبت هم راځي. نو جبار خیل صاحب ما خو دې باندې ګوره اول د لایف کې دا تخصصي مسله ده، دا پرېږدي علماو ته چې په دې کې کم خبرې دي، کم حرمت حدونه کم دي. زه خو چې هغه د موسیقۍ بحث چې دلته ملګري راخلي، دلته تنها یو موسیقي نه ده چې مثلا ته د دې جواز فتوا وګورې چې موسیقي کومه حده پورې حلاله ده او کومه حده پورې نه ده، راک موسیقي ښه ده او که ښه نه ده، شعر باید کومه څه انتخاب شي. دلته مسله د دې ده چې موسیقي د یو تحریک په شکل باندې په اسلامي دنیا باندې مسلطه ده، په هغې کې ډمانې دي، دا چې دا ډمان راولي د هغه نخبګان ګرځي د ټولنې، اسلامي ټولنې اولویتونه، لکه میرویس صاحب چې دا خبره وکړه چې د اسلامي ټولنې اولویتونه دې طرف ته ګرځي چې رانا سعید بیا پکې د ښځو د حقونو او د بشر د حقونو مدافع ګرځي. په کابل کې دی په زرګونو رادیوګانې دی، په سلګونو رادیوګانې دی موسیقي خپروي. نو دا د موسیقي ته نه هغه یو جواز خبره نه ده چې جواز دی او که نه دی. اوس اصل کې چې د موسیقي په کوم سیستم باندې روانه ده، د ټولو تناظر ته په کتو به یو خبره کېږي، بیا د هغې نه وروسته خلک خبره کوي. اوس قرضاوي صاحب په دې باړه باندې نرمه ښیي د موسیقي په اړه، لکه طارق نایک صاحب ویل، لکه موږ د لغمان هغه چې شاعر چې هغه ګولاکۍ استاد اوس ګولاکۍ استاد که ګولاکۍ استاد شعر وایي او هغه لږ ډول ورسره وایي، ټول خلک وایي چې مړه لګیا دي، زه صحیح ده. اوس یو سړی راځي هغه خدای رسول پکې چیلنجوي په شعرونو کې، یو سړی راځي هغه پکې د فحاشۍ یو دریاب ګرځي، یو سړی راځي هغه پیغلې او ځوانان چې د بدو لارو ته پې راړی. دا یو تحریک په شکل باندې زموږ ټولنې ته راغلی ده. د دې بیا بیل قسم د دې په اړه فتوا راځي، محض موسیقي بیل بحث دی. ټولنه کې تش ترانې دي. خیر خو عباسي صاحب زما سلامونه ومنه، دا چې زه ډېر ډارېږم چې تاسو راغلی، تاسو بیا دغه د دې لایف دغه کلیپونه په فیسبوک کې مچوي، نو زه باید خاموشي اختیار کړم. وعلیکم السلام. جوهري صاحب که کولی شي کامرامان کوي نو ډېر به خوند وکړي چې ولې ډارېږي چې دا فیسبوک وانه چوي، خو واچوئ که نه، دا خو د پټې خبره نه ده وسړیه. نه ځینې انسانان پرایوسي ته احترام لري. مهرباني جوهري صاحب. ټول اول تاسو ټول ته السلام علیکم. او اکرم وحیدی صاحب چې دا ډېر پخوانی دوست دی، استاد په توسط باندې یو ځل بیا سره سلام کلام کوو. طارق نایک صاحب، خالد سمیر صاحب او عباسي صاحب، مشوانی صاحب. نو طارق نایب صاحب خو زما په دې باندې خوښ دی چې ډېر یو مزاحي او یو ادبي چوکاټ کې دغه طنز او مزاح کوي. الله دې د په عمر کې برکت واچوي. اصل کې تاسې چې کوم سوال وکړه، دغه سوال په رابطه باندې او د نه مخکې چې حسیب کومې خبرې وکړلې د هغې په رابطه باندې زه غواړم
هغه خپلې نکتې مخې ته ستاسې کېدم. داسې دی چې موږ ټول ګناهګار یو او په دې ټولنه کې هر سړی چې دی تر حده پورې څوک زیات څوک کم ګناهګار دی، څوک هم په چا باندې ټاپه نه لګوي او نه موږ په دې ساعتونو بحث کې په چا باندې ټاپه لګولې ده. 2 ساعته 3 ساعته بحث چا بروز موږ وکړو، نه امرخیل صاحب ته کافر ویلي دي، نه ملحد ویلي دي، هېچا هم پرې ټاپه نه ده لګولې. بحث د کوم ځای نه پیل شو؟ د هغه ځای نه پیل شو چې د راغې پوسټ یې وکړ چې موسیقي مباح ده. ښه ستا دوی سره څه کار دی؟ خپل کار سره کار ساته. وطن ورانیږي، وطن کې نجونو تعلیمونه بند دي، ته راځې موسیقي مباح ده. نو چې یو سړی چالاکي کوي، راپاسېږي، ډول او سورنۍ ته دغه کوي، د پاسه پې دا خبرې هم کوي، نو څه ضرورت دی چې بحث راپاره؟ ښه چې بیا بحث دی راوپاره، خبرې هم در سره بحث باره کې موږ خبرې وکړلې، خلک راپاڅېدل، دا وطن دا ده. تا ته زه یو پوښتنه کوم، دا ته د جبار خیل صاحب سبا یو سړی راپاسېږي او د بیرغ بې احترامي وکړي، او ټول به راپاسېږي او که نه راپاسېږي؟ خامخا ځکه چې ستاسو زړه پې دردېږي. بیرغ ستاسو دپاره سره کرښه وي، دا وطن د موږ او تاسې ټولو دپاره سره کرښه ده. نو همدغسې د دین هم موږ او تاسو دپاره د سره کرښه ده که نه؟ موږ وایو چې نه دین باندې د خبرې کوي او څوک دې کوي او څوک دې نه کوي، هغه بل حسیب پکې و، هغه خبر وکړه چې دا چڼي د دوکانداران دی او هغه دی. بله ورځ څو ساعته د په شخصي کې بخښنې وغوښتلې، دغه یې وغوښتل چې زه به دا نه کوم دا نه کوم. اوس دلته دا راپاڅېدلی دی د وطن په نوم باندې دوکانداري کوي. موږ ورته ویلې ګفټونه بند کړه، خلکو ته ویل چې نه ویورز کمیږي، او ویورز او زما د ویورز او زما د وطنوالو او زما د مینوالو په خلاف باندې ته یو پروپاګنډ کې د الله بندنو په کوم ځای کې دا راغلی دی چې دا ویورز په دې باندې ختمیږي؟ خو چالاکي وکړله، دغه خپل ګفټ همدا رزق سبب دی، همدا دغه دی، دا چڼي دي، دا دغه دي، دغه تپوس لږ راشئ کښېنوئ حساب سره. زه به ورسره کښېنم چې وروره ستا څه کاروبار دی؟ ته په چی شي باندې دا دونه وخت خپله خرچه باسې او زه څه کاروبار لرم؟ چاته مو په دې دغه کې لاس نیولی دی په دا 10 کالو کې چې ما ته 1 روپۍ راکړي، ما ته 2 روپۍ راکړي، یا ما ته ګفټینګ وکړي، یا ما ته دغه وکړي. نو فلهذا موږ وایو که چېرته تاسې دغه دیني دغه خرابوئ او سرچپه ټاپې لګوئ، دا پنجابیان دي، دا دا دي، دا دا دي، دا هغه دي، په څېره کې هم پښتون یم، پلار او نیکه نه پښتون یم، ښه پښتو هم راځي، هر ځای کې په پښتو باندې ولاړه مې ما، او د همدې پښتو غیرت باندې هر ځای کې. نو بیا که پښتونولي هم ثابتوئ، راشي بیا دغه وکړئ. نو زما تاسې د ټولو نه دا درخواست دی چې موږ دا موضوع په علمي ادبي چوکاټ کې ساتل غواړو او باید تر اخره پورې وساتو. جلال جبار خیل صاحب هغه ورځ چې موږ تاسې څو ساعته بحث وکړو، د هغې نه بعد موږ په شخصي کې یو بل ته ډېر احترام کوو، هغه ورځ موږ یو بل ته احترام کوو. زه اوس هم تاسو ته لرم، او که ما کومه اشتباه کړې ده هغه مستقیما اوس هم د خلکو مخکې هم درنه بخښنه غواړم. ما خو په شخص نه الله دې خیر برکت درکړي، نه هېڅ د اشتباه نه ده کړې، ته مؤدبه ځوانې، ښه ځوانې، بهترین ځوانې، په موږ ګرانې او وطندار یو، بلکې تاسې خو زموږ ماماګان راځئ، عباسي صاحب او طارق نایک صاحب او تاسې. پرون مې دغه ته وویلې ډاکټر ته هغه ویل چې ته نیشنلیسټ ځکه دا خبره کوې، زه د لغمانیانو خوری یم. خو خبره اصل کې دا ده چې لږ احتیاط کوئ په دې خبرو کې. که چېرته یو بل پسې راخلو، ما هېچا ته هم دا ونه ویلې والله تاسو د ډیورنډ په نوم باندې دلته د خلکو نه چندې راټولوئ. د ډیورنډ په نوم باندې 2 کتابه نه مطالعه کړي، د ډیورنډ په نوم باندې دغه نه کړي، راپاسېږي پرون د ډیورنډ غم را سره پیدا شو، وطن غم را سره پیدا شو، خلکو ته راشي په لایفونو کې وجاړه، اوښکې ورته بیوه او دغه کوه، ځان په دې باندې چالاکه کوه، زما ولس 2 کسان دي پیژنې زما ولس. وطن کې یو یتیم راته وښیه چې چا سره دې مرسته کړي، کومک دې کړی. ولې داسې کار کوو چې یو څوک درته خوله نه اچوي، خوله ورته ورچوئ. ښه بیا دې بل ته ګوره چې ستا د دین دغه سره څه کار دی، د هر چا خپل کار دی. د الله بنده څنګه چې دا وطن موږ ته اهمیت لري، دغسې دین هم موږ ته اهمیت لري. که دا دین موږ ته ارزښت نه لري، خو بیا پاک وایي چې موږ ته ارزښت نه لري. نو چې یو خوا وایي چې ارزښت لري او بله خوا چې یو سړی راپاسېږي د دین پولې ماتوي، سبا به یو سړی راپاسېږي او وایي چې زه د خراسان یم، افغانستان نه منم، خراساني یم. خفه کېږئ پې او که نه؟ تاسې به وایي چې د دین د وطن پولې ولې ماتوې؟ همدغسې یو سړی راپاسېده، دا د امرخیل دی، د 20 کلونو راهیسې لګیا دی، ډمتوبونه کوي، خپل کار دی، موږ ورته هېڅ هم نه دي ویلي. که وایي خلکو 10,000 8,000 $20,000 اخله، دا مسافر دي، دا خلک دي لوټی، په اسټرالیا کې لوټي او په هر ځای کې لوټي. ګوره لږ صبر وکړه، خبره کارول غلطه خبره ده. صبر ورته ګورې د موږ په خوا دا د ډم په نامه تاسې په ادبي لفافو کې دا سیټ کې دا ولسی ډم وایو دغه سره شهرت لري. موږ په میرویس صاحب دا سیټ کې دا خیر ده، جوهري صاحب دا سیټ کې دا ټول خلک وایي په دې لایف کې ناست تاسو ته هنرمند ته ډم وایي،
جوهري صاحب پرې د خبرې لري چې خپوره کړې اعتراض پې نه وکړي دم خو بد شی نه کنه خو ډمی زه نه کنه تاسو کته کوم نه زه دا تاسو ته ولسي احترامي کوم زه تاسو سره هیڅ مشکل نه لرم شخصي پرېږدئ جوهري صاحب خبرې کوي زه خپله اعتراض پې لرم په جوهري صاحب باندې زه لرم زه دې پوښتنې لرم یو لفظ دی خبرې پوره کړي یو لفظ دی ګوره په پښتنو کې یو شایع لفظ دی عام عرفي لفظ دی دا 32 میلیونه انسانانو پښتنو کې 20 میلیونه درته وایي چې دا ډم جیش لپاره کارول کېږي خو ما دا لفظ ویلی نو هلته په ده باندې دونه زور راغی دونه ثقل پرې راغی چې وتښتېد خبره څه شی ده نو چې کله موږ د دین په باره کې خبرې کوو خیر ده موږ دې ته لږ پرېږدئ چې وروره دا د دین موضوع ده یو څوک د دې پولې ماتوي نو لږ خو دفاع وکړو که نه کوئ چې نه دا دفاع مه کوئ او دکانداري تاسې خپله کوئ د کوم ځای دکانداري ده د الله بندګانو دکانداري خو دې ته وایي راځئ را سره بد نه کړي دا ګفټونه بیا دکانداري خو دې ته وایي چې راځئ خپل بزنسونه ښکاره کړو خلکو ته چې پته مو لګېږي څوک دکاندار دی او څوک دغه دی خبره اصل کې دا ده چې موږ چا ته خوله نه اچو د چا شخصیت ته نه اچو همدغه په دې دغه کې په دې سترو مبارزینو کې یو کس دی د شخصي ژوند په باره کې خلکو موږ ته ډیټیلز معلومات راولېږل زموږ ورسره اختلاف و چې دا معلومات دي موږ په دې باندې ښه پوهېدلو چې په دغه باندې د سړي کریر تباه کېږي ختمېږي پرې موږ ورته ویل چې نه ورور زموږ دې سره کار نشته ده چې دا سړی موږ بدنام کړو د صاحبزاده په باره کې خلکو کنځاوې کول موږ ته مې کوئ ولې کوئ لکه دغه علمي بحث کوي یو مسلمان دی ورور دی ولې دغه یو کمنټ بند که په بخښنې سره دلته سپک وي د نبي علیه السلام ورته دغه بند کړه احمق نو فلهذا زما دغه یو د درې خبرې وي که چېرته په دې کې تاسې نیوکه لرئ اعتراض لرئ زه بالکل حاضر یم جوهري صاحب محترم جوهري صاحب نایک صاحب جوهري صاحب زه دغه تیر بحثونه معنی تعقیب کړي زه نه پوهېږم خو جبار خیل صاحب چې نن راغی موږ هم بحث ته رالو هغه امرخیل صاحب چې کوم پوسټونه کړي وي هلته ستاسې تفسیر هم پرې ما لوستلي وو فیسبوک کې خو اوس دلته چې موږ بحث کوو په دې باندې موږ چې مثال د موسیقي فکر کوم کم دغه لري که نه څه ورته وایي ټول یو رقم ده که نه څه قسمونه لري مثال بعضې د وطن لپاره چې وایي یا مثال موږ کتلي د اخوان فکره چې څومره تنظیمونه دي د هغوی د ترانې چې په هغو کې هم لږ د یو رقم ته پکې ده تاسو اخوان مسلمین ولا ترانې وګورئ یا مثال د سوریې کې وګورئ یا د فتح الله ګولن والا وګورئ یا مثال د ملي ګروس پارټي د اربکان صاحب هغه وګورئ یا جماعت اسلامي پاکستان کې وګورئ یا اوس د طالبانو د ترانو کې هم د ها هوش ته لږ ډېر که نه نو دا څه فرق لري که نه ټول په یو کټګوري کې راځي ځکه د امام غزالي رحمت الله علیه هغې هم لږ یا قرضاوي صاحب هم د دې په اړه بیا لږ متفاوت نظر دی که نه نو که دغه هم د تاسې ځکه دلته ډېر خلک ناست دي که تاسې به پرې طبعا مطالعه به پرې لرئ یو بحث پرې وکړئ ښه به وي تاسو ته واضحه کړله مشواني صاحب د دې په باره کې عباسي صاحب مخکې هم تاسو ته واضحه کړله چې د دې په باره کې موسیقي یو هغه آلات دي چې هغه لکه دا ډول او سورنۍ دی او د چې ورته وایي شپېلۍ او هغه آلات چې هغه په انسانانو کې جنسي غریزې تحریک کوي یا په انسانانو کې د فحاشي طرف ته دغه سبب کېږي هغه ټول علماو په اتفاق باندې حرام دي بلکې ابن تیمیه رحمه الله یو قول دی هغه چې د څلورو ائمو په ان موسیقي حرامه ده خو په دې کې بیا ځینې امور داسې دي لکه د دف په باره کې دف یا دف ورته وایي د دې په باره کې راځي دا سورت پرونه ما دا خبره وکړله بل ورځ مې هم دا خبره وکړله د دې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کوي یا مثال دا شعرونه چې د وطن په باره کې وایي او هغه شعرونه چې هغه د وطن په باره کې یا د وطن توصیف پکې شوی دا په دې باندې څه باک نشته په اسلام کې دا جواز لري خو البته د خلکو دا سیس دونه د کړه ته ماته صوفي څه د ډمان یا ډمان ورته نه وایو زه فیلسوفان یا مثال له خبرې د یونان ارسطوګان هنرمندان ورته وایي جوهري صاحب دا هنر ګوره موږ اصطلاح ده په ټولې په ډمانو پیژنې دا خو اوس دوی په ادبي کلمات کاري بس د شرم نه دا غواړي جوهري صاحب هنرمند ورته وایي هنرمند ورته وایي زه دغه په خاطر باندې د جوهري صاحب محترم دي ولسي اصطلاح خدا ورته ګوره نو په دې خاطر باندې زه وایم چې اوس وختونو کې څو فیصده هنرمندان دي چې هغه په حیا باندې پاتې شوي دي تاسې لږ وښایئ که نه څو فیصده هنرمندان دي چې هغه د ښځې نه ګډولي مجلسونو کې بې حیايي فحاشي نه عامه کړي د خلکو خویندې میندې نه یادې کړي د شونډې او ملاګانې او دغه یادول او شی بل شی یادول دا په کوم ځای کې راغلي دي په کوم ځای کې تاسو دې ته جواز ورکوئ آیا په دې باندې یو وطن چې دی دغه کېږي ورانېږي پې چې یو چا د یو چا په خلاف باندې موږ خبره وکړله لکه څنګه چې وختي ځواک صاحب ویل چې والله هر یو شی چې د ملتي او د وطن دغې د آبادۍ او دا خلک د دې خلاف دي د وطن آبادي ما ته وښیه په کوم ځای کې موږ د دې ورانه کړی ده ما یو شی دا وویل جوهري صاحب چې
ګلاکې مې یاد که ګلاکې د لغمان یو ولسي دغه کلیوالي او سندرغاړی و. ما یو چا سره ملګرو سره ناستم چېرته ناست وم د کلیپ یې په یوټیوب کې راواړوه او د طنز او د مزاح لپاره ما ته د ده یو بند را لکه پلی که هغه کې د نر د بدن اعضا سې دا په دې سندره کې وایي. ما ډېر زیات وخندل. مال دا څنګه امکان لري چې دی دونه لوسه شاعري وکړي؟ صحیح ده. اوس راځو جاوید ما سره دا سوال ما د هغه نه دا سوال وکړه د ځواک نه. ما لې ګوره ځواک صاحب که ته چېرته ګلاکۍ وګورې ګلاکۍ جنسي هغه کومه څنګه درته وایم سیکس شاعري کوي. بې ادبي د ډېره معافي دا خبره کوم. سیکس شاعري کوي هغه ته زه جواز نه ورکوم. د یو عام انسان که چېرته د اسلام ته لرې م کړو زه جواز نه ورکوم چې دی داسې شاعري وکړي چې په ځوانانو کې هغه جنسي خواهشات تحریکوي یا فساد ته مجبوروي یا هڅوي. نو مال که ته چېرته د امرخیل شاعري وګورې هغې کې ټول ملي ارزښتونه دي. په اوسني دور کې البته په پخواني باندې زه خبره نه کوم لکه ډېرې د حماسي سندرې ویلي د وطن باره کې ویلي د ملي ارزښتونو باره کې ویلي. ما دی ولې ټارګټ شوی و؟ تاسو په نظر دا ولې ټارګټ کیږي نسبت هغه شاعرانو ته چې هغه ډېره پوچه شاعري؟ هغه خو جوهري صاحب وویل که نه وایي هغه دغسې یو پوسټ کړی و د موسیقۍ په اړه فتوا جاري کړې وه خپل ځان. تاسو په نظر جبارخیل صاحب یو پوسټ نه و بلکل مسلسل پوسټونه یې وکړل که نه هغه فیسبوک کې امرخیل صاحب دا شاعري جبارخیل صاحب د امرخیل صاحب دا شاعري ولې د اشغال په دوران کې حماسي شاعري نه کوله چې ځوانان راپورته کړی وي د اشغال په مقابل کې؟ نه د دې لپاره خو باید عبدالله هغه جواب ورکړي. مالې زه دغه یو مشکل لرم چې زه هغه امرخیل په فیسبوک کې یا زه سیاستوال او سندرغاړي او یا هنرمندان ډېر مشهور خلک په فیسبوک کې نه فالو کوم نه غواړم ملګري کوم. زه نه پوهېږم زه داسې یو خاصیت لرم چې مشهور ده ډېر زیات او هغه ډېر زیات خلک یې تعقیبوي زه هغه نه تعقیبوم. نو زما معلوماتو خلا موجوده ده باید زه اول نه پوهیم چې هغه څه باور لري یا نظر لري. دا کوم الفاظ چې ګلکي استاد په شعرونو کې استعمال مولانا بجلیګر په منبر کې استعمالول خو دا د استعمال طریقې هم بیلې دي. نو سړی به څه ووایي؟ نو دلته موږ ځای کې یو کس و هغه به د هغه پلار به ډول ایمن ګلاکۍ چې دی ایمن ګلاکۍ استاد به نه بدناموي. یو شعر کې یو شی یاد کړی دی نور ډېر ښه شیان ویلي دي ګلاکۍ استاد. نه هلته یو کس و هغه به دا ډول واخله